السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د شریعت غږ رادیو قدرمنو اوریدونکو، د فتوحاتو په ګړندی بهیر کې مو د زابل ولایت وروستیو فتوحاتو پر مختګونو په اړه د دغه ولایت مطبوعاتي نماینده مولوي روح الله زابلوال سره مرکه کړې ده چې اوریدلو ته ستاسو پام راګرځو. محترم زابلوال صاحب، د زابل ولایت وروستیو فتوحاتو لاسته راوړنو په باب کې لنډ وضاحت راکړئ چې په دغه ولایت کې وروستی جهادي وضعیت څه ډول روان دی. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمد ونصلي علی رسوله الکریم. اما بعد، محترم قاری صاحب، تاسو د شریعت غږ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. لله الحمد، په زابل ولایت کې جهادي وضعیت ډېر ښه روان ده. مجاهدین ښه پرمختګونه او د پام وړ لاسته راوړنې لري. په تیرو څو ورځو کې میزانې ولسوالي، ارغنداب ولسوالي، شاجي ولسوالي، د شمرزو ولسوالي، شینکۍ ولسوالي، د اتغر ولسوالي او د سیوري ولسوالي چې په مکمله توګه د مجاهدینو په کنټرول کې شوې. مجاهدین دا وخت د مرکز کلات و دروازو ته رسېدلي دي. تاسو به په خبرو کې اورئ چې هره ورځ د مرکز کلات په 200 مترۍ او 300 مترۍ کې د دشمن په عسکرو پوستې تخلیه کوي. محترم زابلوال صاحب، رسنیو کې نن سبا د ولسي پاڅون تر عنوان لاندې تبلیغات کیږي. د کابل ادارې ځینې خلک راټول کړي وي او د مجاهدینو په خلاف جګړو ته هڅوي. په دغه ولایت کې خو به داسې کوم نمایشي تحرکات نه وي ترسره شوي. ستاسې په اند ولسي ملاتړ له چا سره دی؟ بلې رسنیو خو تبلیغات کوي او په زابل کې هم دشمن خپل ټول کوشش وکاوه. دا چې ولس ټول له مجاهدینو سره ده، د دوی ټولې هڅې ناکامه شوې. دوی خپل زور وکاوه. د ولس په لباس او جامو کې یو څو هغه اربکیان چې له ولسوالیو ور وتښتېدل، د کلات بازار چوک ته یې راوایستل تر څو په کمرو عام ولسي پاڅون کوونکي وښیي. خو ګټه یې ورته ونه کړه، ځکه چې هغه ټول پېژندل سوي او بدنام اربکیان وو چې ټول زابل پېژندل. د نیول شوو سیمو د ساتلو او په ولسوالۍ کې د کاري فعالیتونو په باب کې راته معلومات راکړئ چې ولسي خلکو د ستونزو د حل لپاره په مفتوحه ولسوالیو کې مو کوم تدابیر نیولي؟ هو نیول شوي ولسوالیو او سیمو کې مجاهدین ډېر ښه تدابیر لري. ډېر د کار او تجربه لرونکي مجاهدین ورته موظف شوي دي. نظم او د ټولو مفتوحه سیمو امنیت یې ډېر ښه ساتلی ده. خپل ټول کاري فعالیتونه یې پیل کړي دي. ټولې شعبې فعاله دي او د ولسي خلکو ستونزې په ډېره ښه طریقه سره حل کېږي. محترم مولوي صاحب، د نیول شوو وسایلو او تجهیزاتو په اړه که راته معلومات راکړئ چې څومره مهمات او وسایل مجاهدینو نیولي دي؟ په سلهاوو وسایط، ټانګان، شوبلې، رینجر موټران، کومازان او نور لوی باروونکي موټران او په سلهاوو میله درنې او سپکې وسلې، مرمۍ او تر حساب تیر مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل چې په راتلونکي کې به انشاءالله د خپلو سیمو په ساتلو او په لا زیات نورو پراخولو کې به ډېر زیات کار ځینې واخلي. محترم مولوي صاحب، عام زورېدلی متدین ولس د مجاهدینو په راتګ څه احساس کوي او د مجاهدینو راتګ څخه مخکې او وروسته کوم توپیر ویني؟ په تیره بیا عمومي اوږدو لارو کې د عامو مسافرو لپاره د تګ راتګ امنیتي وضعیت څرنګه دی؟ عام ولس ډېر خوښ ده. ستونزې او مشکلات یې حل کېږي. ظلم نسته. د کابل کندهار پر عمومي سړک چې بغله و، هغه د دښمن له شکست سره ټول ورک شو. لارې ټولې په امن شوې. د ولسوالیو بازارونه خلاص وو. خلک ټول خپلو دکانو ته ولاړل، دکانونه یې خلاص کړو. موږ چې لیدلي یا مو خبرې ورسره کړي دي، خلک تر اندازه زیات ډېر خوښ دي د مجاهدینو په راتګ سره. محترم مولوي صاحب، په پای کې که راته ووایاست چې د مجاهدینو پر وړاندې د دښمن مورال او روحیت څرنګه ده او د زړه لوېدلي دښمن د تسلیمېدو لړۍ څرنګه روانه ده؟ دښمن مورال بایللی ده، هېڅ روحیه نه لري. په ډلو ډلو عسکر او اربکیان یې تسلیمیږي. په دا وروستیو فتوحاتو کې یوازې د شاجي ولسوالۍ د چینو په سیمه کې 80 تنه عسکر او اربکیان له مجاهدینو سره یو ځای شو. په مرکز کلات کې د مسعود بیس چې فتح شو، له هغه وروسته 14 تنه عسکر له وسلو سره مجاهدینو ته رالو. په شمرزو ولسوالۍ او زنځیر کې د دغې سیمې ټول عسکر او اربکیان له مجاهدینو سره یو ځای شو. د زابل ولایت د دعوت ارشاد مسؤلین وایي چې له مرکزه اوس هم په لسهاوو عسکر را سره په رابطه کې دي او غواړي چې تسلیم شي.
ډیره مننه محترم مولوي صاحب چې وخت مو راکړ او زموږ پوښتنو ته مو ځوابونه وویل د لا بریا په هیله. قدرمنو اوریدونکو د زابل ولایت وروستیو فتوحاتو لاسته راوړنو په اړه د دغه ولایت مطبوعاتي نماینده مولوي زابلوال صاحب چې د شریعت غږ راډیو پوښتنو ته ځوابونه وویل او وروستنی جهادي وضعیت یې له موږ سره شریک کړ. له اورېدو او ملتیا څخه مو مننه. دا هیواد مبارک دیشا و دیکلو طالبان امداد مبارک دیشا و دیکلو طالبان امداد مبارک دیشا.